بابا اصل کې د شایسته خان دماغي توازن ماته سم نه ښکاره کېږي اور زه غواړم چې د یو ماهر نفسیات ته ښکاره کول شي نو که ډېر ضروري و بیا به یو څو شپې د لیونیانو په واټ کې هم داخلي وو څه دې وویل د لیونیانو په واټ کې لیونیانو په واټ کې خدای بخیر خدای بخیر خدای بخیر اوف سر مې مات شو اوف اوف خدایه څه وکړم سر مې څنګه درد کوي څنګه زړه کې پکې پورته شوې اوف اوف ګران اغا دا څه در باندې وشو اوف خدایه ګران اغا زه خلک وایي زه لیونی شوی یم یا ګران اغا اوه زه لیونی شوی یم ما ته ستا د مینې زړه په ستا یا ګران اغا چلو برو اوف مات شو خلیل ته داسې ولې پریشان یې دا خو ګډ د استاد ذمواري ده د پلار علاج به ته کوې نیکه ده به ته تسلیانې ورکوې ته په خپله دونې پریشان یې ډاکټر صاحب د خدای پار دی په ما یو مهرباني وکړه بلکې یو احسان را باندې وکړه اوف ډونټ وري خلیله زه هر ممکن تعاون ته تیار یم خو صحیح دی ډاکټر صاحب خو زما مطلب دا دی چې د ګران هغه په ناجوړي څوک مه خبروه زه دا غواړم د دې علاج په کور وسي کور مګر په کور ولې هغه په دې ډاکټر صاحب چې دا وار موږ د په انتخابات کې درو که خلک د ده په ناجوړي خبر سي د ده په لیونتوب خبر سي نو بیا چیرې وټورکي ډاکټر صاحب ټیک دی ستا موقف را خپل ځای صحیح دی څو شپې به په کور علاج وکړو لیکن که بیا ډېر ضروري و بیا پرې په هسپتال کې داخلو بس ډاکټر صاحب یو څو ورځې و چاته مه وایه اوف خلیله هېڅ پریشاني ضرورت نشته یا خدای پاک ذوالجلاله ته خپل فضل ورباندې وکړې الله هیڅ چاته ماړ باسي خدای زما د بچي دا تکلیف ته په خپله رفع دفع کړې الله ته ورته اسانه کړي ما خلاص کا زه نه یم ناجوړه په ما هېڅ نه دي سوي ګران هغه زه څه وکړم ته ما ته راوشې خدای به مې نه کړي در خلاص که ما له فرش سره دارنګه نه وسلولې لکه د تاقۍ پټۍ نوم را بدل که ګران هغه دا په تا څه وشو زه شه در باندې خبرې دا زما و جایداد ته اړولې ده نور خو پرېږده پلار مې لا په خبره سر نه خلاصوي هغه مایته لیونی په تاسې زه ښه پوهېږم زه به ورسم سلونچي و صابون به در راواخلم دا مخ به در پرېمځم په څه حال سوی دی څه مطلب زه به آینه در راواخلم ته په خپله وګوره په مخ مې څه سوي دی دا دی ته وګوره زه به ورسم سلونچي اوبه به راواخلم بېلتونه خدای به دې په لاس نه کړو